د لوړو زده کړو وزارت اطلاعاتو نشراتو او عامه اړیکو ریاست له لوري د هیواد اماراتي تحصیلي بنسټونو د نشراتو مسؤلینو لپاره 2 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د یاد ورکشاپ په پیل کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا پر تبلیغاتي جګړه د رسنیو ارزښت او د خلکو او ټولنې پر وړاندې د اماراتي رسنیو پر مسؤلیتونو خبرې وکړې. دښمن وګورئ دا 2 کاله کوشش کوي او دا په تر څه وخت چې دا جګړه روانه دوی کوشش کوي چې د موږ د ولس نه هیله کی یو وار आवाज پورته کوي چې ټول خلک د ولګي مري، بل وار आवाज پورته کوي چې چاته کار نه پیدا کی، بل وار आवाज پورته کوي چې قدرونه تختی، بل وار आवाज پورته کوي چې ولا خلک وجل کیږي، بل ان ډېر خبرې کوي د ولس نه هیلي خبري او طبعا چې د منګو تاسو आवाज خپي چې منګو تاسو رښتیا اگر ما شما راس نگوییم ابي مردم ما دروغ گوش میگیره باز امور قبول میکنه. نوموړي زیاته کړه چې رسنۍ د خلکو او مسؤلینو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري. د تاسو یو ټویټ، د تاسو یو پوسټ، د تاسو یو راپور، د تاسو یو ښه انعکاس ورکول یوې موضوع ته دا د ولس ته هیله ورکوي، د ولس ته ژوند ورکوي، د ولس ته ساه ورکوي. نو که تاسو غواړئ چې دا ولس ژوندی وي، دا ولس هیلهمن وي، دا ولس د روښانه سباوون امید ولري، تاسو خپل فعالیت په ښه مثبت شکل باندې په مخ ویسئ. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو نشراتو او عامه اړیکو رئیس قاری محمد سلیمان شریفي د یاد ورکشاپ پر ارزښت او موخې خبرې وکړې. همدې خاطر باندې موږ دغه سیمینار دایر کړی ده چې زموږ تاسو د ظرفیت لوړونه هم پکې وشي، زموږ ستاسو یو بل سره تعارف او همغږي هم وي او زموږ ستاسو د فکري روزنې په برخه کې هم څه معلومات او څه علم حاصل کړی وي. محترم دغه سیمینار 2 ورځې ده او 2 برخې لري چې یوه برخه مسلکي او تخصصي اړخ ده چې موږ تاسې په مسلکي او تخصصي اړخ کې کوم مشکلات لرو هغه به انشاءالله د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د با استعداد استادانو لخوا سیمینار مونږ تاسو ته وړاندې کیږي او زموږ تاسو مشکلات به ورسره حل کیږي. او دویمه برخه د فکري روزنې برخه ده چې په هغې کې به د جیدو علما کرامو ویناوې مونږ تاسو اورو او بله برخه د اسلامي امارت چې کومه نشراتي پالیسي ده په هغې کې به انشاءالله د اسلامي امارت مشران مسؤلین وینا کوي او هغه مشکلات به مو انشاءالله هم حل کیږي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمي د افغانستان اسلامي امارت د نشراتي پالیسۍ په اړه معلومات ورکړل او د اشخاصو دین او ملي ارزښتونو سپکاوی د اسلامي امارت د نشراتي پالیسۍ خلاف کار وباله. د اسلامي امارت نشراتي پالیسي پر اسلامي اصولو باندې بنا ده. د اسلامي امارت نشراتي پالیسی پر منطق او استدلال باندې بنا ده. د اسلامي امارت پالیسی نشراتي پالیسی پر وقار او درنښت باندې بنا ده. وروسته د کابل پوهنتون استادانو پوهنیار ننګیالي ننګیال د ویډیوګرافي او پوهنوال ډاکټر شفیق وردګ د خبر پر معیارونو او ارزښتونو، د کابل طبي علومو پوهنتون د نشراتو عامر صبغت الله سجاد د اسلامي رسنیزو اخلاقو او ویډیویي راپور او د باختر خبري اژانس رئیس مولوي ضیاء الحق حقمل په نشراتي فعالیتونو کې د اړینو سپارښتنو تر عنوان لاندې خپل پریزنټیشنونه وړاندې کړل او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د یادولو وړ ده چې دغه ورکشاپ د کابل پوهنتون په امام قتیبه رحمه الله تعالی کې جوړ شوی چې سبا به هم دوام وکړي.